اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم. په تیر ویډیو کې مونږه سټرکچر اف سیډ چې دی دا مونږ ویلی او نن چې دی نن به جرمینیشن اف سیډ چې دی دا به وایو. صحیح ده. نو جرمینیشن اف سیډ چې دی دا یو داسې عمل دی په کوم کې چې اولنی تیغ چې دی دا راوځي د امبریو نه. صحیح ده. په جرمینیشن کې تخم چې دی د مسلسل اوبه جذب کوي د مایکروپایل په ذریعه باندې. صحیح ده. او په اوبو جذب کولو سره بیا د تخم چې دی د وپړسېږي، په ده کې سویلینګ وشي نو د ده سیډ کوټ چې دی دا کوم له پاسه پټ شي، ټیسټای ورته وایو یا ورته مونږ سیډ کوټ وایو، دا چې دی دا برسټ شي، مطلب دا وډزېږي. صحیح ده. او کارټیلیډنس چې دي کوم کې چې سټور فوډ دی، کوم کې چې ذخیره شوی خوراک دی، نو هغه پلومیول او ریډیکل ته خوراک مهیا کي. صحیح ده. ریډیکل چې دی هغه د ځمکې طرف ته غټ شي. صحیح ده. د هغې نه زیرې جوړ شي. او پلومیول چې دی دلته کې صحیح ده. پلومیول چې دی نو هغه په بره طرف ته غټ شي، له اولنی کم سیډلینګ چې دی، له اولنی تیغ چې دی، شوټ چې کم ته مونږ وایو، نو هغه ترې راوځي. صحیح ده. نو دې عمل ته چې دی دې عمل ته مونږ وایو جرمینیشن اف سیډ. اوس دلته ورته تاسو ګورئ germination of seed. The germination of seed is a process in which a seedling comes out of the embryo. جرمینیشن د تخم چې دی دا یو عمل دی په کوم کې چې یو له اولنی کم تیغ چې دی، یو تیغ چې دی دا راوځي د امبریو نه. ډیورینګ جرمینیشن د جرمینیشن په عمل کې seed absorbs water. تخم اوبه جذب کوي through its micropyle په ذریعه د دې دغه وړوکي سوري. صحیح ده. کوم چې په ټیسټا کې دی په سیډ کوټ کې. ان absorbing water په اوبو جذب کولو سره seed swells دا تخم وپړسېږي and the seed coat bursts او د ده کوم دا له پاسه کور چې دی دا اوچوي. The cartilagens of seed provide food to radicle and plumule. او کم cartilagens چې دي کوم کې چې سټور فوډ دی نو هغه څه کوي، مهیا کوي خوراک ریډیکل ته او پلومیول ته. The radicle grows towards the ground. ریډیکل چې دی هغه د ځمکې طرف ته په ښکته سایډ ته غټ شي and gives rise to roots او زیلې ته راغټې شي، روزې ته زیلې. Then the plumule grows upwards. او plumule چې دی هغه په بره باندې غټ شي and gives rise to a tiny shoot. او د دې نه یو ورکوټی شانتي شوټ چې دی دا راوځي، کوم ته چې موږ سیډلینګ هم وایو. The cartilagens form the first leaflet of seed. cartilagens چې دي دا اولنی هغه ورکوټی کومه پاڼه چې هغه د دوی نه جوړه شي. صحیح ده. هغه دوی جوړی د دوی په وجه باندې هغه جوړه شي. These leaflets provide food to the growing roots. او بیا دغه لیفلټس چې دي دا کومې ورکوټې پاڼې چې دي دا بیا خوراک مهیا کوي ګروینګ روټس ته، هغه وړو زیلو ته کومې چې هغه په ګروینګ سټیج کې مطلب هغه غټېږي. صحیح ده. اینډ شوټ او شوټ ته کوم چې ده ګراونډ پاسه کوم تیغ چې دی کومه حصه چې ده ټل د نیو لیوز اپیر آن د سټیم. او تر هغې وخته پورې چې نوې پاڼې په سټیم باندې چې دی نو هغه ایرایز شي، راښکاره شي، اپیر شي. صحیح ده. نو دا ټوټل څومره عمل چې و نو دې ته وایي جرمینیشن اف سیډ. اوس په پیج نمبر 40 باندې که تاسو دلته کې وګورئ په اکټیویټي 3.4 کې نو predict what will happen if you wrap bean seed in a wet paper, tissue paper or cotton and put them in a plastic bag. وایي تاسو دا پریډکشن وکئ. صحیح ده. چې څه به کي که چېرې موږ راونغاړو تاو کوتې د شوپړ د تخم نه. صحیح ده. په یو لون کاغذ کې یا په ټیشو پیپر کې یا په مالوچ کې، او دا بیا د پلاستیکو په یو بیگ کې چې دی دا کیدو. نمبر 1 before sowing bean seeds keep them soaked in water for the whole night in water. کله چې تاسو بین سیډز چې دي صحیح ده دا تاسو دغه کوئ سو کوئ، مطلب نه حلوئ. صحیح ده. په ځمکه کې نو دا تاسو په اوبو کې خوشته کوئ، ټوله شپه په اوبو کې څه کوئ سوکینګ ولو کوئ، دا خوشته کوئ. بیا نمبر 2 put sawdust or sand in a transparent plastic cup. او بیا د ارې کومه بوره چې sawdust چې ورته وایي. صحیح ده. or sand یا شګه in a transparent plastic cup. دغه د ارې دا بوره یا شګه چې دا په یو ټرانسپیرنټ پلاستیک کپ کې دا واچوئ. ټرانسپیرنټ پلاستیک کپ مطلب دا چې د هغې نه اخوا دېخوا یو څیز ښکاري.
صحیح ده چې مطلب تک سپین نه یا مطلب بل کلر نه چې ترانسپیرنٹ وي. بیا نمبر 3 sow the bean seeds in sawdust or sand so that you can observe them easily. او دا بین سیډ چې دی دا په دغه بوره کې یا په دې شګه کې چې دی نو دا تاسو نه حل کوئ. صحیح ده چې تاسو د دې هغه ابزرویشن په اسانه باندې کولی شئ. بیا نمبر 4 after pouring some water او بیا په دې باندې څه د اوبو چڼکاوالو نه وروسته place the cup at a place where it can get sunshine. دا کپ چې دی دا په یو داسې ځای کې کیدی چې سنشاین په دې باندې لګي د نور رڼا چې دی نو هغه دې ته رسي. صحیح ده په دې باندې دا 3-4 خبرې موږ وکړې چې لاول یې خوشته کوي بیا د ارې کومه دوړه چې ده بوره صحیح ده یا شګه چې دی دا په یو ټرانسپیرنټ پلاستیک کپ کې واچوئ او بیا د بین سیډ چې دی دا په دې کې تاسو نه حل کوئ چې تاسو د دې هغه ابزرویشن کولی شئ. صحیح ده بیا پې لږې اوبه چڼکاو کوئ او په یو داسې ځای کې دا کپ کیدی چې هلته کې د نور رڼا رسي. بیا نمبر 5 وایي keep on pouring some water every day او دې له روزانه مطلب په دې باندې اوبه له پاسه چڼکاوهئ. پورنګ چې دی نو مطلب دا دی چې له پاسه پې د څاڅکو په شکل کې تاسو واچوئ داسې نه چې تاسو یو ګیلاس ډک کړئ او راواړئ خړ کړئ. پورنګ چې دی نو په دې کې او پای کې فرق دی. صحیح ده. بیا نمبر 6 observe the seeds for 2 weeks and write your observation in the given table. د 2 هفتو دپاره چې دی د دې تو هم تاسو ابزرویشن وکئ دی به دغه شاني تاسو دا عمل جاري ساتئ او بیا خپل ستاسو سر چې کوم ریزلټس راوځي ابزرویشن ستاسو وي نو هغه په دې لاندې ټیبل کې وي هغه تاسو ولیکئ. د 3 ورځې نه پاخوا د 6 ډے 9 ډے 12 ډے او د 15 ډے. صحیح ده په منځ کې څه پرېښي دي او د دې ورځو وي تاسو هغه خپل ابزرویشن چې نه هغه دلته په دې ټیبل کې دا ولیکئ. نو دا ایکسپریمنټ چې دی دا تاسو وکئ او خپل هغه تجربه چې دا خپل هغه ابزرویشنز چې دي نو هغه بیا په دې ټیبل کې چې دی نو هغه تاسو ولیکئ. صحیح ده انشاءالله په 41 فیج چې دی نو هغه بیا په بله ویډیو کې جاري ساتو او را روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله د الله په امان.